حارثه لیونی کېږه ما زما خو ضرور په ځای او زه در باندې خفه کېږم دا څه زندګي ته وګوره هغلته سړي سره دومره ګاډي دي دومره حساب کتاب دی بلا ځمکې دي بلا کارونه دي زموږ څه دي مړه د دې مالداره خلکو ته مه خفه کېږه او د دې زندګي چې کومه ده هغه ټول عمر د غمونو نه ډکوي د غریبۍ خبرې به راته نه کړې پرېږده مړه سړی بازار ته نه شي قسم په خدای که د لوبیا د اغوستو وي ته ما ته خبرې کوې چې غریبۍ کې ژوند ښه دی غریبي ته څه ژوند دی مړه غریبۍ کې قسم په خدای کله کله مې مرګ تړه کېږي مه کوه راته مړه دا خبرې بس سړیه و د خدای مسلمانه ته په خپل نصیب باندې ولې دومره زیات خفه یار بیا خو ته وګرځه په دې غونډه علاقه کې او د ټولو نه سیوا مالداره سړی وګوره پوه شوې چې کم سړی دې خوښ شي چې د ټولو نه سیوا مالداره وي نو مونږ به الله پاک ته سوال وکړو چې یا الله تا دې خدای پاک د هغه په شان کړي خو زما یو یار دی زرګر دی زه دې هغه له بوځم او هغه به دته د خپله زندګي یاده کړي دا زما یار دی خو دې په دې خپله زندګۍ باندې ډېر زیات تنګ شوی دی نو ده ته ما وایي راځه زما هغه یار سره ښه مال او ښه پیسه ده خو نور به هغه د خپلې زندګۍ لي وایي چې هغه څونه پریشانو کې دی بچو زما زندګي چې کومه ده ما سره مال حال هر څه ښه ډېر دي خو زه په خپلو باندې معذوره یم زه چکر نه چېرته نشم تللی زه چې چېرته ځم نو بچو ته ووایم که د هغې زړه ښه ما بوځي او چې زړه یې ښه نه نو بس دغه شان ناست یم داسې مال او جایداد باندې زه څه وکړم چې زما په کار نه راځي ډاکټر په ما باندې هر څه بند کړي دي ته به خوږه نه خورې ته به دا نه خورې ته به غوښه نه خورې هر څه یې را باندې بند کړي دي درې ښځې مې دي او یو هم زما په کار نه راځي ټولې د خپلو بچو دي او د دنیا ټول نعمتونه په ما باندې بند دي نو دا څه ژوند دی ستا ژوند زما د ژوند نه په 100 ګونه بهتر دی د الله پاک شکر ادا کړه د الله پاک نه ویریږه او د الله پاک نه وغواړه الله پاک پتال درکړي او الله پاک نه دا سوال هم کوه چې د روغ صورت سره اوهو ملک صاحب ستا دا زندګي داسې ده یا ملک صاحب ما خو د خدای تعالی نه ستا دا زندګي وغوښته ما خو ویل چې یا الله پاکه ما هم د دې ملک په شان کې چې داسې مال او جایداد داسې حال داسې بچي دا دومره هر څه ماله یا ربه مال هم راکړي ملک صاحب ستا دا زندګي چې ما ستا د خولې نه واورېده دا باندې دومره سختي تېرېږي ملک صاحب دا دومره معذورتیا دا هر څیز نه خوراک یاره ملک صاحب زه خو یم چې زما دا ژوند باچایي ده یا الله پاکه ستا لاک لاک شکر دی یا پروردګاره چې تا ماله داسې زندګي راکړې ده په صحت باندې روغ یا خدایه پاکه ویم زه خو توبهګار یم یا الله پاکه ما ته معافي وکړې یا الله پاکه زما خو داسې زندګي نه ده پکار ربه زه خو په دې حال کې ډېر زیات خوشحال یم داسې مې چې یا الله پاکه ویلي دي خدایه ما ته معافي وکړې و د خدای مسلمانانو اکه زما خبرې لرالی که نه دا نن چې تا ته څومره ټینشن دی دا نور اسم نه دي دا صرف د دین کمی دی په مونږ کې دین چې کوم دی نو په هر نارینه زنانه مسلمان باندې دومره فرض دی چې دی په خپله 24 ګنټې زندګي د الله پاک د حکمونو مطابق او د نبي علیه السلام د طریقو مطابق تېره کړي د خدای مسلمانانو زه خو یم د الله په لار کې وځئ طلحه صاحب تم 4 میاشتو له لاړ شه او تم 4 میاشتو له لاړ شه او زما په ښه اراده ده انشاءالله چې د جمعې نه به زه 40 ورځو راځم په دې ویډیو کې زموږ څه کمی زیاتې شوي نو ستاسو نه معافي غواړو ځکه چې د ټایم د شارټ په وجه او د څه مسلو په وجه باندې دا ویډیو زموږ مکمل نه کړې شوه چې چېرته مو سه ښه ده او بعد سه والسلام